سلامونه او احترامات ملګرو، تاسو ګورئ خپرونه مبارزه. زه یم ستاسو خپل کوربه او قارلي شاه دریاب. ملګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مبارزه خپرونه په شخصیاتو باندې وي، د هغوی په ژوند، د هغوی په کار زیار، د هغوی په شخصیت باندې وي. نن هم زموږ سره په خپرونه کې یو داسې شخصیت میلمه دی چې یو سماجي کارکون دی او دغه شان یو لوی کار چې هغوی کم کړی دی په پښتني کلتور باندې. هغوی پی ایچ ډي ریسرچ کړی دی او ورسره بیا په سرکاري کالجونو کې د دوی خدمات د درس او تدریس سره تړلي دي. پروفیسر حمید خان صاحب زموږ سره په پروګرام کې میلمه دی. راځئ چې هغوی ته هرکلی وکړو. حمید خان صاحب، تاسو ته په خپرونه کې ډېر هرکلی. ډېره مهرباني او تاسو ډېر شکریه چې کتونکو سره زه هغوی ته مخامخ کړم او زما د عجز غونډه کې او لږ غونډه کې کار هم هغوی ته ور وښیي. زما د فکر او زما د سوچ او د زیار د ښوولو تاسو نه ډېر شکرګزار یم. ډېره مننه. پروفیسر صاحب، ما خو داسې لږه شان پېژندګلو ستاسو وکړه د خپلو کتونکو سره. که تاسو په دغې باندې رڼا واچوئ چې ستاسو زیږون چېرته وشو، چېرته رالوی شوئ، په دغې اړه که زموږ لیدونکو ته ووایئ. زما تعلق چې دی نو توتکان کلي سره دی او همدلته پیدا یم او دلته مې لسم هم کړی دی. بیا ما د مشهور کلي تاڼې نه ما 12 او 14 کړي دي. سبقونه مې هم هلته ویلي دي. بیا ما د پېښور پوهنتون پښتو څانګې نه په کال 2000 کې ما ماسټر کړی دی او اوس الحمدلله ما هم د دغې پوهنتون د پی ایچ ډي ریسرچ پوره کړی دی او انشاءالله د هغې نه علاوه دغه سماجي کارونه هم کومه د نوکرۍ سره ملازمت سره. دې نه علاوه دا ده چې کم ادبي هلې ځلې دي او لیک لار ده، د هغې نه هم ځان خبرو او ولس دپاره خپل کار کوو. صحیح. پروفیسر صاحب، که دا راته ووایئ چې وړومبی به زه دغې ته راشم چې سماجي کارونه تاسو په دې علاقه کې ډېر زیات کوئ، لګیا وئ، دغه جذبه هم څنګه ذهن ته راغلی، یو تنظیم هم تاسو لرئ، که په دغې اړه راته ووایئ. دا دې ښه خبره وکړه. زمونږ د ولسي ګامونو سازمان یا سوشل انیشیټیوز فورم د سوري لاندې کار کوو. زه د هغې سرپرست یم. نور کسان دي مونږ سره ملګري دي، ښه اعلی تعلیم یافته کسان دي. په هره سوسایټي که هغه ایډوانس وي، که ترقي یافته او که بې ترقۍ سوسایټي یعنی انډر ډیولپډ، هغې دپاره د سیول سوسایټۍ یا د عامو ولس کې د خیر ښېګړې او د کار کولو والا د خلکو ډېر زیات ضرورت وي، هغې ته اړتیا لري. نو پښتنو په دې ټولنې کې خو په هر ځای کې چې د سیول سوسایټۍ ډېر زیات ضرورت دی. زه ګڼم چې کم زمونږ کې تعلیم یافته خلک دي، باشعوره خلک دي، هغې له پکار ده چې هغې د خپلو ذمهوارو سره دغه سماجي خدمات چې دي نو هغې ته پاملرنه وکړي. او په دغه سبب باندې زه خپله هم د ډېرې مودې نه د دې سره انفارملي یا په یو باضابطه طریقه باندې زه اوس د دې سازمان سره ملګری شوی یم او خپلې ټولې توانایۍ د ولس او د ټولنې د خیر ښېګړې او د مخ په ترقۍ بوتلو دپاره په کار راولم. ټیک ده. پروفیسر صاحب، دا ستاسو چې کوم تنظیم دی دا یو علاقې پورې محدود دی که نه دا په لویه سطح باندې دی؟ دا خو فلحال په لوکل سطح باندې کار کوي، د زیات نه زیات د ضلعې. خو زما فکر دا دی چې موږ ټولې پښتونخوا ته د دې خدمات وغځو او هغه که د تعلیم شعبه ده په نن دور کې یوازې تعلیم نه بلکې د ټولو نه غټه مسله چې ده نو هغه د ماحول یا د انوایرمنټ ده. نو موږ غواړو چې یاره اول زمونږ په دین کې هم دا خبره ده چې اول نیکي به د ځان نه شروع کړي، لکه یو حدیث شریف دی چې ابدا بمن تعول، نیکي د هغه چا نه شروع کوئ چې تاسو کفالت کوئ. نو موږ پښتو کې دا متل وایي چې په کور سړی وږی په سارا خیرات نه کېږي. اول موږ د خپل ټولنې نه شروع کړه او دا به انشاءالله غزو. زمونږ فکر دا دی چې ټولې پښتونخوا ته خصوصا صحابه
بونیر شانګلا باجوړ او دې ته زمونږ د لاس چې دی نو وغځېږي او هغه که د تعلیم شعبه ده که هغه د ماحول د انوایرمنټ په باره کې شعور بیدارول دي او کار کول دي او که د هغې نه علاوه هیلت یا د صحت دپاره د هغې د ښه صحت برقرار ساتلو او د هغې دپاره چې کومې ادارې کار کوي د هغې سره مرسته ملګرتیا دپاره موږ خپل ټولې توانایي په کار راوړو. صحیح یقینا دا ډېر زیات لوی کار دی پروفیسر صاحب. دې طرف ته به راځو چې ستاسو پی ایچ ډي ریسرچ پوره شوی دی په پښتني کلتور باندې. دې طرف ته تاسو راګرځېدل د پښتني کلتور سره مینه وه که څه وجه وه چې تاسو دا ټاپک ځانله خوښ کړو؟ دا داسې کار دی که نه چې کله ما مطالعه کوله نو هر قام پرست او هر پښتون چې دی د خپل کلچر سره که دې ادب نه لولي نو دی ورسره مینه لري په ده باندې د خپله پښتو د خپله پښتونولي ډېره خوږه لګي او د هغې سره مینه هم کوي. نو بیا چې کله ته د دې د اقدار وګورې د دې مطالعه وکړې بیا د کمپیریټیو سټډي وکړې د نورو کلتورونو سره دا وګورې او په دې کې کمې ښېګړې دي کم ښه خبرې دي هغې د وجې نه بیا سړی په دې مجبور شي چې یاره په دې باندې کار وکړي او دا پوښتنه ستاسو چې یاره دې طرف ته څنګه رالی یقینا دا ډېره زه دې ته غوره پوښتنه وایم ځکه چې عموما زمانه به خلکو دا ملګرو به هم ماته دا خبره کوله چې یاره یو اسان ټاپک واخله او بس ایسته ډیګري اخله خو اگر چې دا زما تعلق چې دی نو دا د ژبې او د ادب سره دی خو ما چې کومه لاره خوښه کړې ده نو دا د بشریاتو یا د انتروپالوجي لار ده او په انتروپالوجي کې هم دا د کلچرل انتروپالوجي یا د کلتوري بشریاتو لار ده. اگر چې ډېر زیات مشکلات دي پکې او هغه مشکلاتو کې به زه تاسو ته دا ووایم چې کم ټرمینالوجیز دي یا اصطلاحات دي نو دا زیات تر لکه د انتروپالوجي دي چې هغه پښتو ته را ترجمه کول یا هغه خلکو ته ښوول دا ډېر غټ مسلې دي او ډېر چیلنجونه دي خو د الله په فضل باندې هغه کار خدای پاک موږ ته آسان کړو چې کله د یو شوق یو مینې او د زړه نه سړی لګیا نو که ډېر مشکل کار هم یې هغه بیا آسان شي. صحیح خبره ده. پروفیسر صاحب زموږ کلتور چې کوم دی د ځینې داسې خلک شته چې هغوی زموږ د کلچر یا زموږ د پښتنو هغه ایمیج دنیا ته څه بل رنګه ښودلی دی. زموږ اصل کلتور څه دی؟ داسې کار شوی چې په کال 2009 کې یو انګریز راغلی و نو راج ولی شاه صاحب دې خدای وبخي هغه ما ته لکه حواله کوي چې یاره دې پښتو زده کوي او دته به دا ښوونه به ته وکړې او دا ما هغه ته کار شروع کړو د اسلامي کالج په لان کې به ما هغه ته کلاسونه اخیستله نو هغه انګریز چې و د هغه جیمز روري نوم و نو هغه نه ما تپوس وکړم ته د کوم ځای کې لکه ته کوم ملک سره تعلق ساتې نو هغه وایي چې زه د انګلینډ یم او په انګلینډ کې زه د آکسفورډ یم کومه چې دا مشهوره یونیورسټي ده نو د آکسفورډ په اصل کې یو ځای ده نو ما ته هغه ما ورته وایي چې یاره تا څه سبق ویلی وي چې ما په میډل ایسټرن سټډیز کې ماسټر کړی دی نو بیا چې کله ما هغه ته کار شروع کړو نو ما به ورته د فولکلوري قصې به مې ورته وی او لیک لوست به مې ورته کوو د عام دغه به مې ورته خو مکالمې به مې ورته ښووي یا زه به تاسو ته دا معلومات هم درکړم چې په کال 1863 کې د پنجاب یونیورسټي چې ده زموږ په پاکستان کې ټول نه زړه یونیورسټي ده پنجاب یونیورسټي ده نو هغه پنجاب یونیورسټي د انګریزانو دپاره یو نصاب جوړ کړی څه کتابونه یې چاپ کړي نو ما ځینې د هغې نه یو 2 کتاب هغه ته شروع کړي نو قاضي منشي احمد جان زموږ یو لیکوال دی د جدید پښتو نو د هغه څه یو کتاب مې ورته ده نو هغه بیا چې کله به یې دغه لیدله زما د رویې به یې لیدې یا چا سره به میلاوېدو او د ښکلي ماحول او د فضا او د مرغو د چغار او د ښکلي ښایستونه به یې لیدله نو هغه یو یوه ورځ ما ورته ټیچینګ کو په هغې کې ورته ما ته وایي چې یار دا پښتنو په باره کې خو ډېر غلط دغه کېږي تاسو خو وایي چې ډېر باشعوره او ډېر سیولایز خلک یې او دغه نو ما ورته وایي چې یاره دا خو
لکه مغربي میډیا چې ده نو هغه زمونږ صحیح پروجیکشن نه کوي تاسو لکه دغه نو ما ته وی چې نه لکه بیا یې زما سره د فالټا په باره کې خبره کوله چې یاره اف سی آر ښکته پورته ما ورته دا خبره وکړه ما ورته چې یاره د اف سی آر ته بد وي خو دا خو تاسو جوړ کړی دغه نو هغه ما ته دا خبره وکړه چې تاسو کله آزاد شوي نو دا د کال 2009 خبره ده نو ما ورته چې یاره تقریبا څه شپېته خو او شا کلونه وشو نو ما ته وی چې تاسو چا نیولي چې د ځانه اف سی آر نه لرې کوئ نو هغه خبره ده هغه دا خبره وکړه چې یاره پروجیکشن تاسو په خپله د خپل ځان دغه کړی تاسو کې ښه مالدار خلک شته په تاسو کې ښه دغه خلک شته په کار خپله میډیا تاسو چې کوم دی تاسو څونه ټلویزیون سټیشنې دي تاسو څونه اخبارونه دي چې د پښتو خپرونې کوي تاسو څونه دغه دي نو ما هغه لکه د هغې نه ما دا خبره دغه کړه چې یاره زمونږ د ښه پروجیکشن لپاره مونږ له پخپله کار پکار دی زمونږ په پښتني کلتور کې ډېر ښه اقدار شته ډېر زبردست مونږ یو ښه سیولایز سوشل نظام لرو یو ډېر ښه مهذب ژوند لرو په هغوم کې د مطلب دا دی د پېښور نه واخله تر د پاور پالیټکس پورې یو ښه بهترین میکانیزم شته خو زمونږ یو بدقسمتي دا ده چې زمونږ جغرافیه داسې ده چې مونږ یا خو د بهرني اګریشن یا د استعماریت ښکار شوي یا د خپلې نااتفاقۍ وجه ده یا چې کوم دی د تعلیم نه د لرېوالي او د شعور د نشوالي په وجه ده چې مونږ نه خو مونږ تر اوسه پورې خپلې داسې ادارې اسټبلیش کړي چې هغه په دې باندې کار وکړي نه مونږ چې کوم دی نو په مونږ کې چې لکه زه به تاسو ته د خیبر ټي وي خبره وکړم هغه مالک چې دی هغه پښتون نه دی مونږ د پښتنو له پکار دي په مونږ کې ډېر ښه مالدار او دغه خلک شته دي نوسکون پکار دی چې هغه زمونږ پروجیکشن وکړي دنیا ته په نورو ژبو کې وکړي نو دې کې دا یو ډېر غټه علمي خبره ده خو لکه دې باندې بحث کیدی شي خو مختصر خبره لنډه به زه دا ووایم چې زمونږ پروجیکشن به مونږ پخپله کوو بهر دنیا کار څه کوي مونږ له پکار دي زمونږ بنیادي ذمهواري دا ده چې مونږ د خپل اقدارو د خپل کلتور د خپل روایاتو د کلچرل هیریټیج پروجیکشن مونږ له پخپله پکار صحیح خبره ده ډېره مننه ډېره تفصیلي خبره و یقینا لیدونکو تاسو به هم د دغې نه چې کوم دی سبق اخیستی وي پروفیسر صاحب دا راته ووایه چې په پاکستان کې مختلفې ژبې ویلې کېږي پښتو اوس په کوم ډګر ولاړه ده که په دغه اړه راته ووایه داسې ده چې مونږ بدقسمتانه زمونږ په دې ملک کې یا زمونږ په دې ټولنه کې ځینې خلک داسې دي چې هغه قصدن آمدن یا پته نه لګي چې په څه وجه باندې د پښتو ژبې په باره کې د غلط فهمۍ شکار دي ډاکټر طارق رحمان یو د پنجاب سره تعلق لرونکی یو وګړی دی هغه په دې باندې ډېر غټ ریسرچ لري کتونکو ته به ډېرو کسانو ته معلومات نو زه دا خبره کوم چې پښتو د دنیا کې 9.5 نه زیاتې ژبې ویلې کېږي په هغه 9.5 ژبو کې چې د دې کم رینکینګ دی نو دا په 34 پوزیشن باندې ده او په پاکستان کې 80 ژبې ویلې کېږي په دې 80 ژبو کې لکه پنجابي داسې ده چې هغه زیات خلک وایي بیا پښتو ده او بیا دا ده چې دغه 80 ژبو کې په 10 ژبو کې ادب تخلیق کیږي یعنی شاعري یا نثر وغیرہ تنقید دا کیږي په دغه 10 ژبو کې د اردو نه بعد اگر چې دا یو معلومات به تاسو له درکمه چې اردو د 3% ژبه یعنی د 3% خلکو مورنۍ ژبه اردو ده پاکستان کې خو قومي ژبه چې ده اردو ده اوس دا خو دغه پالیسمارو نه تپوس کول غواړي چې تاسو څنګه په څه بنیاد باندې تاسو دا قومي ژبه ګرځولې ده او پښتو چې کوم دی نو د ژبې ته علاقایي ژبه ولې وایي دا علاقایي ګرځېدلې ده اگر چې د دې ویونکي دویم نمبر بالکل نو دې نه علاوه دا ده چې په پښتو تاریخ چې دی دا د انګریزي ادب نه مخکې دی صحیح د تاریخ په لحاظ سره د اردو نه مخکې دی د انګریزي نه مخکې دی دا موږ سره چې د پښتو کم شعر و شاعري ده یا نظم دی
بیټ نیکه یا د امیر کرول شو صحیح زما اتل نشته بل په زابل نشته لما اتل نشته دغه نظم چې دی نو دا د 12مې صدۍ سره تعلق ساتي او دا لکه مطلب چې که انګریزي ده که اردو ده یا نور ادبیات دي نو دا د هغې نه مخکې ده نو اوس یو غلط فهمي د خلکو دا چې ګنې یاره پښتو دغه زه هغې ته دا باور ورکوم چې پښتو مخ په ترقی ده ځکه چې ژبه په ویونکو باندې ژوندی نو د الله په فضل سره پښتانه ورسته ورځه آبادي ګروت ریټ د هغوی سیوا کېږي نو نن سبا تقریبا 8 کروړه خلک چې د پښتو وایي ډېر غټ تعداد دی ډېر غټه ډیموګرافي ده او د پښتو مستقبل ماته روښانه ښکاري بلکل ډېره مننه څنګه تاسو ذکر وکړو چې د پښتو په پښتني کلتور ستاسو چې کومه پی ایچ ډي وه اوس که موږ وګورو نو زموږ پښتنو نه زیاتره خپل کلتور خپل روایات خپل اقدار دا په ستنېدو دي د دې لویه وجه څه کیدی شي داسې ده که نه چې د دې کلچر او د ایجوکیشن خپل منځ کې ډېر غټې اړیکې دي جوړې لکه ځینې ماهرین او پوهان دا وایي چې دا کلچر چې دی دا په اصل کې ایجوکیشن دی او دا ایجوکیشن چې دی نو دا کلچر دی لکه زه به تاسو ته یو مثال درکړم لکه مونږ په دلته کې چې کوم زمونږ سکولونه دي کالجونه دي پوهنتونونه دي هغې کې مونږ ادب وایو لټریچر وایو مونږ په هغې کې چې کوم دی نو پالیټکس وایو مونږ په هغې کې معاشیات وایو یا اکانومي وایو یا مونږ نفسیات وایو سایکالوجي وایو یا نور څه نو د یونیورسټو بنیادي کار دا دی چې هغه د کمې خطې کې یو یونیورسټي جوړوي په کومه خاوره باندې نو د هغې دا ذمواري جوړېږي د هغه یونیورسټۍ چې هغه د دغې خاورې په ادب د هغې په ژبه د هغې په کلتور د هغې په تاریخ د هغې په پالیټکس د هغې په معیشت د هغوی په مسلو د هغوی په وسایلو ریسرچ وکړي نو هغه لکه زه به تاسو ته دا خبره هم وکړم په دې ضمن کې چې په کال 1901 کې زمونږ صوبه جوړه شوې وه چې پخوانی نوم یې و شمال مغربي سرحدي صوبه او اوسنی نوم یې د خیبر پښتونخوا نو زمونږ چې وړاندی کومه یونیورسټي جوړه شوې ده نو دا په کال 1955 کې پېښور پوهنتون جوړ شوی بیا مونږ ته چې کومه نږدې یونیورسټي جوړه شوې ده نو دا په کال 2003 کې یا خواوشا کې جوړه ده ملکنډ پوهنتون زما مقصد دا دی اوس تاسو دا خبره وکړو چې یاره ځینې روایت په ستنېدو دي کله چې زموږ سره په تعلیمي نظام کې چې کوم نصاب دی او کوم سیستم دی د ایجوکیشن د ورکولو که په دغه کې د دې کلتور پروجیکشن د هغې ښوونه د هغې پریزرویشن د هغه محفوظ کول دا زمونږ چې کوم پالیسي میکینګ دي یا تینک ټینکس دي هغه دې ته وقت ورکړي نو دا نشي دغه کېدی د یوې خبرې زه تاسو ته دا یادونه وکړم چې ځینې خلک میچن شو یا کڼاوې شوې او یا چې کوم د یوې اوزار راواخلي چې هغه دا کلچر نه دی دا زمونږ د استعمال اوزار دي دا څه مسله نه ده که دا ختمیږي ځکه چې اوس مخکې فرض که کڼاوې وې یا دغه نو اوس خو ډان کارلس بوټان دي دغه دي ته خو داسې نشي کولی چې ګنې ته زه به بوټان نه پخپو کوم او زه به کڼاوې پخپو کوم یا به د دروزي چپل پخپو کوم سپلی به پخپو کوم دا دغه څه مسله نه ده اصل نه دا خو د کلتور یو ایکسپریشن دی خوراک چې دی دا د کلتور ایکسپریشن دی جامه پیزار د کلتور ایکسپریشن دی لایف سټایل د کلتور ایکسپریشن دی خو کلتور دغه نه دی ایکچولی کلتور چې دی دا د سوچ نوم دی دا د ریویو یو پرمننت میکانیزم دی یو سافټویر دی چې د هغې د لاندې دغه سوسایټي کار کوي هغې د هغې غم خادي د هغې روایات د هغې راشه درشه د هغې چې کوم دی نو ښېګړې چې کوم شي ستا هغې ښېګړه وایي کوم شي ستا هغې بد وایي نو دغه ټیبوز ویلیوز دا چې کوم دی نو اصل کې کلچري او هغه شکر دی هغه ژوندي دي هغه ژوندي دي خو په هغې باندې کار پکار دی دا د یونیورسټو ذمواري جوړېږي لکه زه به تاسو ته خپله خبره وکړم په کال 2009 یا 10 کې زه د پېښور پوهنتون انتروپالوجي ډپارټمنټ ته ورغلم نو هلته چې په هغه ټایم کې کم
لکه سیټینګ چیرمن نو ډاکټر طیب نو هغه ته وایي چې سر دا یونیورسيټي چې دا زما په خاوره د پښتنو جوړه یونیورسيټي ده آیا په دې کې په پښتون کلتور باندې پی ایچ ډي ریسرچ شوی دی نه هغه وایي چې نه دی شوی نو مې داسې کتابونه شته چې زه اوس فرض که کول غواړم زه به د څه نه بالکل داسې به زه څه کوم نو هغه ما ته لکه بخښنه وکړه چې نشته داسې څه نو ما ته ډېر افسوس وشو چې زما په خاوره جوړ زما پوهنتون نه زما د روایاتو نه خبر نه زما د تاریخ موږ له پکار ده که پرس که مخکې کمې غلطۍ شوي دا روان وخت کې چې کوم دی نو اوس شکر دی زموږ سره عبدالولي خان پوهنتون دی بچا خان دی د ملکن پوهنتون دی پکار ده چې موږ پښتون کلتور باندې کار وکړو د دې چې کوم سپرسټیشنز دي یا وهمونه دي د دې چې کوم سټیریوټایپس دي د دې چې کوم ټیبوز دي مورز دي نامز دي دا اوس تاسو به وایئ چې یاره تاسو د دې کوم انګریزي اصطلاحات استعمالوئ خو زه وبښئ چې ما تر اوسه پورې دې دپاره د پښتو خپل ټکي چې کوم دی نو پیدا نه کړی شوه دا یو ډېره غټه مسله دا علمي مسلې دي نو دا د هغه خلکو دا ذمهواري جوړېږي کوم چې د شعور خاوند خلک دي چا چې لوسته کړې ده چا چې ښې غټې ډیګرۍ لري پکار دا ده چې په دې خپله خاوره باندې د خپلو خلکو په نفسیاتو باندې په قومي مزاج باندې کار وکړي بالکل د هغې ښېګړې خلکو ته وښایي صحیح خبره همداسې ده همداسې پروفیسر چې څنګه خبره وکړه چې زموږ کلتور او زموږ روایت زموږ د لاسو نه نشي تللی خو که په دغه باندې کار وشي په دغه څیزونو باندې ریسرچ وشي او بیا دغه یونیورسټۍ او دغه کالجونه او دغه څیزونه ټول په دغه باندې کار وکړي سټوډنټان راشي پروفیسر صاحب دا راته ووایه چې تاسو ماهر تعلیم هم یې نو بیا د خپلې علاقې یا د خیبر پښتونخوا چې کم تعلیمي معیار دی په دې به هم خبره کول یاره جي ډېره د افسوس خبره دا ده چې زموږ چې نن کم ایجوکیشن سیستم دی نو د ډېرو غټو مسلو سره مخ دی او لیک اف اټینشن یا د عدم توجه شي ښکار دی زموږ د ایجوکیشن سیستم زه به تاسو ته یو مثال درکړم یو خو دا دی چې عالمي لکه کومه کنډه ده یا کوم سټنډرډ دی هغه دا دی چې کومه جی ان پي ده یا قومي آمدن دی نو د هغې نه کم از کم 4% په تعلیم باندې خرچ کول پکار دی په دې موجوده حکومت کې چې کوم دی نو دغه د 2% نه یعنی 1.67 دا شی راټول شوی دی هغه پیسې کمې کړي دي قومي پانګې نه د قومي خزانې نه چې کمې پیسې لګول دي کم لګښت دی هغه یې کم کړی دی دویمه خبره دا ده جي چې تجربې کېږي لکه پرون یو خبر او اخبار کې چې یاره هغه کمپوزیټ یعنې د نهم لسم یو ځای امتحان یې دغه کړی هغه یې فیصله واپس واخیسته زه دا خبره کوم هغه چې کوم د دې چارواکي دي یا واکدار خلک دی د چا په لاس کې چې اختیار دی هغې دا پکار ده چې ګوره د دې تعلیم سره چې کوم دی نو په دې باندې لوبې مه کوئ نو داسې چې کوم دی د دې نه هسې مذاق مه جوړوئ دې چې کوم دی زموږ سره ډېر قابل پوهان خلک شته پکار دا ده چې د هغې ټینکس جوړ شي د هغې د تجرباتو نه استفاده پورته شي او دا کم طبقاتي تعلیم چې دی د دې د خاتمه وشي یو شانتي لیول پلینګ فیلډ یو شانتي ماحول یو شانتي د مقابلې میدان چې دی نو هغه دی د خلکو ته ورکړی شي چې په هغې کې د خان او د غریبو یا د سپین او د تور هغه فرق ختم شي نو د تعلیم کې په مختلفو انګلو سره په مختلفو زاویو سره په دې کې مسلې شته دي خو ناامیدي نه ده پکار مونږ انشاءالله حکومت ته هم د دغې احساس به وي او هغوی کار کوي هغوی په دې نوم باندې د خلکو نه اوټونه هم اخلي چې یاره مونږ به تعلیم ښه کوو مونږ به صحت ښه کوو نو زه تمه لرم هیله لرم چې انشاءالله دې کې کمې مسلې دي نو هغه به ډېرې ژر به که خیرې سره وارې شي زمونږ خو لکه سیول سوسایټي یا زه به خپل ځان ووایم چې کله هم ضرورت وي نو زما غوندې د دنیا خلک دی هغه تیار دي چې حکومت سره مرسته ملګرتیا په دې هکله باندې څه کار کولی چې هغه وکړو صحیح که دا راته هم ووایه چې اوس به مونږ راشو پښتو ادب طرف ته په پښتو ادب کې زموږ سره په کلاسیکل دور کې چې کوم شاعران تیر شوي دي ډېرې لویې نامې دي که په دغې اړه راته ووایه داسې ده چې
لکه څنګه چې د پښتو د تاریخ ډېر خور دی او ډېر اوږد دی نو د پښتنو ظاهره خبره ده چې پښتو د پښتنو ژبه ده او پښتنو چې کوم ادب تخلیق کړی دی په هغې کې چې کوم کلاسیکي شاعران دي په دغه ټولو کلاسیکي شاعرانو کې هر سړی په خپل خپل ځای باندې یو ډېر غټ مقام لري او ډېر ارزښتیا لري ډېر غټ لکه په هغې باندې پکار دي څېړنه وشي او شوي هم ده او پکار ده چې موږ پرې نور هم کار وکړو خو په دې ټولو کلاسیکي شعراو کې چې کوم زه به دا ووایم چې هغې موږ ته زموږ ویاړ دی موږ ته چې کوم دی نو ټولې دنیا ته یې موږ ورپېژندلي هغه خوشحال خان خټک او د خوشحال خټک شاعري داسې شاعري ده چې هغه که جمالیات دي که انسانی نفسیات دي که ښکلا ده که فطرت یا نیچر دی که قومي مزاج دی که تاریخ دی که کلتور دی که نشنل هریټیج آیډنټیټي ده دا ټول د خوشحال په کلام کې موجود دی او دا خوشحال واحد داسې یو شخصیت دی چې په ده باندې وړاندی پی ایچ ډي چې ده که نه نو دا په کال 1938 کې یو د پنجاب یونیورسټۍ نه شوې د هسټري ډپارټمنټ او دویمه بیا لایف اینډ ورکس اف خوشحال خان خټک د دې تیم یا د دې کیپشن د لاندې د دې ټاپک د لاندې شوې ده بیا دویمه پی ایچ ډي په خوشحال باندې د ماسکو یونیورسټۍ نه یو روسي کړې ده په کال 1971 کې بیا د هغې نه بعد چې دی ارواښاد زموږ استاذ اقبال نسیم خټک په کال 1978 کې خوشحال او جمالیات باندې کړی تر اوسه پورې په خوشحال باندې تقریبا چې دی نو لسته پی ایچ ډي نشي او داسې چې کوم دی مقالې لیکلي شوي دي په سوونو مقالې په سوونو کتابونه نو د هغې غټ وجه دا ده چې خوشحال ګڼ اړخیز شخصیت لري که زه لکه زما د خپل ځاني د پخواني صدر ضیاءالحق سره د هغه د سیاسي سوچ سره دغه نشته خو زه د هغه په دې یو خبره ډېر احترام لرم چې یاره هغه په پښتو اکیډمۍ کې خوشحال ریسرچ سیل کولو کړی و او هغې کار کړی و که دغه بیا په دوباره باندې د موجوده حکومت یا څوک ولګي او هغوی ته فنډز ورکړي او دا واپس چې بیا بحال شي نو د خوشحال مونږ ته ډېر لکه زه به تاسو ته د هغه که د هغه د نیچر په باره کې شاعري ده د هغه چې کوم دی د قومي په دې ټولو سرباره هغه چې دی نو هغه دا دی چې خوشحال چې دی دا یو پښتون نشنلیست شاعر دی که مونږ فرض کړو د خوشحال شاعري لکه د پخوا میجر راورټي انګریزۍ ته بدل کړي وو او زه تاسو ته دا معلومات هم درکوم چې علامه اقبال چې کله انګلینډ ته لاړو نو په برټش میوزیم لایبرري کې هغه سلیکشنز فرام د افغان پویټري یعنی د خوشحال سل داسې نظمونه غزلي چې انګریزۍ ته ترجمه شوي چې هغه علامه اقبال وکتو نو هغوی چې اوهو دا خو ډېر اعلی پړی شاعر دی او بلکې ځینې خلک دا وایي چې د علامه اقبال د خوشحال نه ډېر فکري اختراعات چې دی که نه یا فکري دغه یې اخیستی دی ملګرو څنګه چې تاسو وکتل چې پروفیسر حمید خان صاحب په پښتو ادب کلتور دغه شان په سماجي کار زیار باندې او په تعلیم باندې ډېرې ګټورې خبرې وکړې د پروګرام په اخره کې به پروفیسر صاحب نه دا هم پوښتو چې راتلونکي څه داسې پروجیکټ څه چې په هغې باندې تاسو کار کول غواړئ یا څه پیغام یې زموږ لیدونکو دپاره نو پروجیکټس خو ماشاءالله زموږ سره ډېر زیات دي او د هغې لپاره ښه تګلاره لرو یو ښه پلان لرو لکه یو خو دا ده چې زه د امن پبلک لایبررۍ په نوم باندې دلته یو ښه بلډینګ جوړول غواړم چې په هغې کې د لایبررۍ یا د انفارمیشن لپاره د هغې د خپرولو لپاره ښه یو مؤثر نظام یو ښه فیسیلیټیز پکې دې نه علاوه دا زه زیات کار چې دی نو په ایجوکیشن په انوایرمنټ او د خپل کلتور په خپرولو باندې کول غواړم د هغې لپاره ما مختلف قسم پروجیکټس ډیزاین کړي دي او انشاءالله چې کله مونږ دا هر څه برابر کړو نو یو اس ایډ شو اسټریلین ایډ شو یا انټرنیشنل ډونرز شو یا هغه کارکوونکي سازمانونه کم چې په ماحول کلتور او تعلیم باندې کار کوي د هغوی سره به مونږ انشاءالله کولابریشن کوو د هغوی سره به ملویږو او زما غوښتنه تاسو د پیغام خبره وکړو زما هغه
ولنټیرز یا مطلب خدایي خدمتګار یا رضاکار هغوی ته زما پیغام به زه ورکړم چې زمونږ د دې ولس او زمونږ د ټولنې دپاره به کار مونږ په خپله کوو، مونږ له د بل ځای نه څوک نشي راتلی. نو پکار دا ده چې مونږ د خپلو ذمهوارو سره سره مونږ دا هم یو ذمهواري وګڼو چې مونږ د خپل کلتور دپاره کار وکړو، مونږ د کمیونټي ایجوکیشن دپاره کار وکړو، او مونږ د انوایرمنټ ته چې کومې مسلې راپېښې دي چې هغه ګلوبلي هم دي او لوکلي هم دي، نو د هغې دپاره کار وکړو. په هغې کې چې کوم دی نو داسې قسمه ټولنې، داسې قسم رضاکار تنظیمونه یا سازمانونه کوم چې د سوشل انیشیټیوز فورم یا د ولسي ګامونو سازمان دی یا داسې نور دي، او پکار دی چې دا مونږ کوم ایجوکیټډ طبقه ده د هغې ډېره بنیادي او اولنۍ ذمهواري جوړېږي چې هغه په دې هکله باندې فکر وکړي او عملي طور ګامونه پورته کړي. صحیح. د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. ډېرې زیاتې تفصیلي خبرې وشوې. ملګرو ته به زه دا هم وایم چې د کیمرې په شا باندې مونږ ته د ملګري عبدالکبیر عطا صاحب مرسته هم حاصله ده، او دا چې کوم دی د پروفیسر حمید خان صاحب ذاتي دفتر دی. نو د دې ځای نه موږ دا خپرونه تر تاسو در ورسوله. هیله ده چې د دغې خبرو نه به تاسو هم ګټه پورته کړئ. تر بل پروګرام، تر بلې خپرونې خپل کوربه او خارلي شاه دریاب له ورکوي اجازت. د لوی الله په امان.